تونکو نور حکیم نوري چې دا د اباسین ریډیو ښکلام ده او دا د اباسین ریډیو ښایست هم دی او که نور حکیم نوري په اباسین ریډیو کې نه وي نو کیدای شي اباسین ریډیو نیمګړی هم وي. دې وخت کې موږ سره ولاړ دی نور حکیم نوري. هغه نه پوښتنه کوو، هغه یو ډېر ښه قابل جرنالیست دی، د هغه په پښتو ژبه ډېر زیات عبور هم دی او همیشه په پروګرامونو کې د پښتو ژبې هغه لفظونه استعمالوي چې زموږ ذهن هغې ته نه رسي. پوښتنه ترې کوو جي نور حکیم صاحب دا راته ووایي چې نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده، په دغه خاطر باندې موږ ته صرف دونه ووایي چې پښتو په دې عالمي نړۍ کې په کوم مقام ده او موږ کې څه کمی دی چې د پښتو موږ هغه خدمت ونه کړی شو کوم چې په کار دی. ډېره زیاته مهرباني ستاسو هم چې موږ له مو وخت راکو او څنګه چې تاسو د نورو ملګرو سره هم خبرې کړي. زما خو دومره پوهه نشته، خو بهرحال زه کوشش کوم چې لږې ډېرې خبرې زه تاسو سره شریکې کړم. په ګرده نړۍ کې امداد علي شاه صاحب موږ چې وګورو نو قامونه چې دی هغه ترقي کوي، په پرمختګ باندې روان دي. هغه د دې وجې نه چې هغوی خپل ثقافت خپله ژبه هغه کله هم نه هېروي. زمونږ بدمرغي به ورته وایو چې زمونږ خلک، تاسو به ډېر ایجوکیټډ خلک کتلي وي، هغې ته چې هغوی دا یو فخر محسوسوي چېرې پښتو لیکل ماله نه راځي. که ته ورته د پښتو لیکلو ښې یا ورته چې دا پښتو ولوله دا څنګه ویلی کېږي، نو به بخښنه غواړم، زه خو اردو ښه ویلی شم، انګلیش ښه ویلی شم. نو زمونږ اصل څیز دغه دی چې مونږ هغې ته پوره توجه نه ورکوو. بهر ملکونو چې کوم مونږ وګورو نو هغې همدغه کړي دي چې هغې هر ځای کې خپله ژبه راوړې ده، که هغه ایجوکیشن دی، که هغه هیلث دی، که هغه هر څه حوالې سره هغوی کوم کار کوي نو هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کوي. دغسې زمونږ چې کوم ایجوکیشن دی په هغې به هم زه دا خبره وکړم چې زمونږ په خپله لومبی مونږ ته دا په مونږ باندې به بوج و چې یاره مونږ به لومبی انګریزي زده کوو. چې کله انګریزي زده کړو نو هغې نه بعد به زمونږ بیا نور تعلیم زده کېږي. او که مونږ ته چېرې په پښتو کې ښولی کېده نو زه وایم نن به مونږ سره غټ غټ ډاکټرانو، مونږ سره به غټ غټ انجینرانو. نو د پښتو دپاره چې دی زمونږ خلک شاعران ادیبان خو لګیا دي، صحافیان هم لګیا دي خپل کردار ادا کوي، خو چې کوم هغه اعلی چارواکي دي نو هغوی د پښتو ژبې دپاره هیڅ قسمه کار نه کوي. کتونکو تاسو د خلکو دغه خبرې د خپلې مورنۍ ژبې په هکله واورېدې. کتونکو تاسو ته دې در یاد وي چې زمونږ نصاب چې دی د ابتدا نه په انګریزۍ کې شروع شوی دی. زما بچی چې کله پرایمري سکول ته لاړ شي نو هغه په ابتدا کې د انګریزۍ الفابیټ یعنی ABC زده کوي او چې کله دی د ګریجویشنه پورې رسي نو دی په انګریزۍ کې 2-3 خبرې زده کولو کوشش کوي. د ګریجویشن پورې هغه د انګلیش د ګرامرو د زده کړې کوشش کوي او د BA نه یا د ګریجویشن نه پس هغه د زده کړې کوشش کوي. دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې مونږ پردۍ ژبه زده کړه کې خپله زده کړه هیره کړه، خپله ژبه هم هیره کړله. او همدغه خبره ده چې تر اوسه پورې زمونږ په یونیورسټۍ کې د ریسرچ افسرانو ډېر زیات کمی دی. زمونږ زلمي چې کوم دی ریسرچ طرف ته صرف په دې وجه نه ځي چې د هغوی انګریزي کمزورې ده. که تاسو نور قومونو ته وګورئ نو په ایران کې، په چین کې، په جرمني کې داسې ملکونه دي چې هلته خپل تعلیم چې دی په خپله مورنۍ ژبه کې دی او هلته د انګریزۍ هېڅ اهمیت نشته. که ترقي په انګریزۍ ژبه کې وه نو جرمني او چین به نن د دنیا د ټولو نه پاتې ملکونه او دا به ډېر پسمانده و. خو چونکې د هغوی زده کړه، د هغوی تعلیم د هغوی په مورنۍ ژبه کې دی نو د دې له کبله دغه ملکونه نن د ترقۍ په دغه منډه کې د ټولو په سر روان دي. امداد علي شاه سره د خپل کیمرامین حکیم الله اجازت ورکړئ. د الله په امان.